شیرار خان افریدي ستا جرأت ته، ستا افغانیت ته، ستا پښتو ته، ستا مړانې ته زه سلام کوم. واقعي چې ته د احمدشاه ابدالي بچی، واقعي چې ته د عجب خان افریدي بچی، چې ته د دې تور پنجاب په مقابل کې ولاړې، مر ته دې ځان ورکړی، سختۍ ته دې ځان ورکړی دی، خو شکست نه مني. او دغه خوبي او دغه مړانه ده په افغانانو پښتنو کې چې ځان وژني، خپله وینه تویې، خو د خپل موقف نه نه تېرېږي د پنجابي ریاست ته. د ما ښکته لرو بر افغانانو پښتنو ورونو، باید په دې شخص باندې موږ تاسې خوشحاله نه شو چې نن پنجابي ریاست رانیولی او دا یې بېعزته کړی او دی په مابس کې اچولی، د ده کور والی بېعزته کړه. راځئ چې موږ او تاسې ټول دې سره ودرېږو، هر یو پارټۍ د هر تنظیم سره هم چې تعلق وي باید د شیرار خان افریدي سره ودرېږو. په دې خوشحاله نه شو که نن شیرار خان افریدي سره دا کار کوي، دا عمل سبا یې ملولي خان سره کوي، سبا یې منظور پښتون سره کوي، سبا یې ګوره د علي وزیر سره یې درته وکړه او موږ او تاسې راځو یو په بل باندې خوشحالېږو. همدغه شان د اوسني نظام چې په کابل کې دی دغې سره دغه ملایانو او طالبانو سره دغه عمل وکړو. تاسې ونه کته چې د افغانستان سفیر د طالبانو د وخت راواغوست او امریکې ته لوس غړ حواله کړو. نو که موږ تاسې ټول یو بل سره ودرېږو او د پارټۍ نه علاوه د یو بل په درد باندې خفه شو، ګټه به موږ حله کوو. او که نه موږ په دې خوشحاله شو نو یقین وکړه چې وایي نن یې پرېښوده سبا یې وژني. او دا تور ریاست یاد ساتي چې قسم په خدای دی چې د یو شي بدل نالو. والله چې تا ته به موږ د بنګال یاد به تازه کوو، د هغې نه به ستا بدتر انشاءالله حالت کوو. دا یو شیرار خان افریدي نه دی، دا د ټول لر و بر افغان خبره ده، ځکه چې تا ټولو افغانانو سره که په لر کې دي که په بر کې دي همدغه عمل دې وکړو زموږ ځوانانو سره، زموږ سپین ږیرو سره، زموږ خویندو سره، زموږ میندو سره، زموږ بچیانو سره. او انشاءالله وخت به راځي چې ستا نه به موږ ازادي اولو، تا به انشاءالله په دې اټک باندې ورړو. نو پښتنو ورونو بالکل په دې باندې خوشحاله نه شي چې بعد د بل مختلفو پارټۍ والی غلطي به موږ کړې، موږ ټول نه شوې ده. خو راځئ اوس موقع ده چې د لوی افغانستان یا د آزاد پښتونستان چغې وو او همیشه لپاره دې پنجاب ته اجازت ورکړو چې دا په اټک باندې واړو او نور د دې نه دا لنګونه په دې اټک په سین والي وباسو او یو تاریخ ورته پرېږدو. زنده باد لر و بر یو افغان. شیرار خان افریدي ستا مړانې، ستا جرأت ته مې سلام دی. ته یقین وکړه چې زه اوس یو وکیل ته تللی یم، وکیل ته یقین وکړه وکیله یو جلی وه، ما ته ویل دا د عمران خان چې ولاړ دی په دې باندې ولاړ دی چې دا نیزی دی او پښتون دی. یقین وکړه چې په دغه الفاظ ولا د جمعې ورځ که دا ته دروغ ویل، ویل دې کې دا دغه دی که دا لنګمار ویل قسم په خدای وخته به یې لندن او دغه ته راتښتېدلی دې چې په کلمو درشل ته لندن او بلي ته راتښتي. نو د دې ظلم بدل باولو انشاءالله ټول به ودرېږو او څوک چې موږ کې خاینان دي، څوک چې موږ کې غداران دي، انشاءالله وخت به راځي دا موسي او بسین ته به وګزارو. چې ظلم بیخي ختم شي او داسې باد طوفان هغه لرې کوي هم